د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام په مکړې د نن خبري ټولګي ته دوستم ته د ترکی چارواکو خبرداري وایي که ترکیه کې ژوند غواړي ټول سیاسي فعالیتونه دې ودروه. د سرچینې په خبره چې دوستم به ډیر ژر د جنبس ګوند له مشرۍ هم استعفا ورکړي. وردګو کې نسکوره شوې الوتکه د امریکا ده. د امریکا د هوایي امنیت شبکې په یو راپور کې ویلي په میدان ښار کې نسکوره شوې ډرون الوتکه د امریکا MQ-9A ماډل ده. د شبکې د معلوماتو له مخې دغه MQ-9A ریپیر ډرون الوتکه تر لرې واټن پورې د مهماتو د لیږد او د دقیق څار وړتیا لري. د الوتکه د دې وړتیا لري چې له لرې واټن څخه دقیق او ثابت ګرځنده اهداف تشخیص کړي. د افغان حکومت فعالانو ادعا کړې چې د الوتکه دوی نسکوره کړې او وړاندې د تخنیکي ستونزو له وجې د غورځېدو ادعا شوې وه، خو دغې شبکې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د ولایتونو پر فضا بي پیلوټ الوتکو ګرځېدل زیات شوي او د دغې الوتکې غورځېدل ښایي چې د افغانستان پر فضا ګرځېدونکي بي پیلوټ الوتکې امریکایي دي. افغان حکومت وايي تورخم به هغه وخت خلاصيږي چې زموږ شرطونه ومنل شي. د ننګرهار ولایت محلي مسؤلین وايي لا تر اوسه د تورخم دروازې د پرانیستو لپاره هیڅ ډول شرایط مساعد نه دي او دغه لاره لا هم بنده ده. د دوی په وینا دغه دروازه به یوازې هغه مهال پرانیستل شي چې د افغان حکومت شرایط ومنل شي. افغان حکومت ټینګار لري چې پاکستان باید ورته تضمین ورکړي چې نور دغه لارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه نه استفاده کوي. پاکستان تازه غوښتل پر تورخم دروازه د ملګرو ملتونو بشري مرستې واړوي او د دغې لارې د پرانیستلو لپاره زمینه برابر کړي، خو طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې. نږدې 3 میاشتې کېږي چې دغه لاره د تجارت او مسافرینو پر مخ تړل شوې ده. پاکستان وايي د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي افغانستان کې د نظام بدلون په تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د دې اصطلاح کارول د اسلام آباد لپاره د منلو وړ نه دی. نوموړي په خپله خبري غونډه کې زیاته کړې هېواد د افغانستان حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او ټینګار کوي چې د حکومت د ډول انتخاب د افغانانو حق دی. هغه دغه راز ویل هېواد له اوسني افغان حکومت سره همکارۍ ته چمتو دی. طاهر اندرابي ویلي موږ د افغانستان حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لرو. دا د افغانانو حق دی چې خپل هغه حکومت وټاکي چې دوی غواړي او موږ چمتو یو چې له اوسني واکمن جوړښت او د کابل له اوسني حکومت سره کار وکړو. د یو ګاونډي هیواد په تړاو نظام بدلون د اصطلاح کارول زموږ لپاره سم او د منلو وړ نه دي. ښاغلی اندرابي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ څرګندونې او د دیني عالمانو فتوا یو مثبت بدلون وباله، خو ټینګار یې وکړ چې اسلام آباد تمه لري دا مثبت ګامونه د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د خاورې د نه کارول کېدو له غوڅې او څرګندې ژمنې سره مل وي. خلیلزاد وايي د نجونو پر زده کړو بندیز نړیوالو ته د طالبانو حیثیت زیانمن کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې کابل ته سفر شخصي دی، خو موخه د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو ښه کول دي. نوموړي ټولو نیوز سره مرکه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو اوسنۍ اړیکې کمزوري دي او جدي خنډونه پکې شته. خلیلزاد د 2 امریکایي وګړو بندي کېدل د اړیکو پر وړاندې لویه ستونزه بللې او ویلي دي چې د هغوی د نیول کېدو لامل او د محکمې پریکړه روښانه نه ده. د هغه په وینا د دې ستونزې حل به د افغانستان په ګټه وي. د په باور د نړیوال مشروعیت او اقتصادي پرمختګ لپاره د امریکا سره اړیکې مهمې دي. خلیلزاد د نجونو پر زده کړو بندیز د طالبانو حکومت د نړیوال حیثیت لپاره زیانمن بللی او ویلي دي د باګرام موضوع او د پاکستان سره اړیکې د خبرو له لارې حل کېدای شي. دراني وايي د افغانانو د بدبختۍ لامل بهرنیان نه بلکې د دوی واکمنان دي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني ځانګړي استازي آصف دراني ویلي که څه هم د پاکستان پر وړاندې د افغانانو نیوکې او شکایتونه د هغوی د کډوالۍ بېکورۍ او سختو شرایطو له امله د درک وړ دي، خو دا وضعیت د پاکستان یا نورو ګاونډي هیوادونو پایله نه ده. نوموړي ټینګار کړی چې افغانان باید د خپل ناورین د اصلي لاملونو په اړه ژوره ځانکتنه وکړي. دراني زیاته کړې هغه پخواني جنګ سالاران او سیاسي چې د تیرو 20 کلونو د موسمي دیموکراسي پر مهال افغانستان وران کړ، نن په بهرني هیوادونو کې په هوسا ژوند بوخت دي. حال دا چې عام افغان ولس جګړو، بېوزلۍ او بېثباتۍ ته پریښی دی. نوموړي د افغانستان پر اوسنۍ واکمنانو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې هیواد بېرته شاته کوي. ښځې او نجونې له زده کړو محرومې دي او دا حالت دا پوښتنه راپورته کوي چې واکمن د اسلام کوم تعبیر وړاندې کوي. د هغه په وینا افغانستان د یو ژور انساني او اخلاقي بحران په لور روان دی.
ایران ټرمپ ته ویلي په لاریونونو کې د امریکا مداخله ټوله سیمه بې ثباته کوي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا منشي علي لاریجاني وایي د ایران په روانو لاریونونو کې د امریکا او اسرائیلو لاسوهنه د ټولې سیمې د بې ثباته کولو او د امریکا د ګټو له منځه وړلو معنا لري. هغه زیاته کړې د امریکا خلک باید پوه شي چې دا ماجرا ټرمپ پیل کړې ده او دوی باید د خپلو سرتیرو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا منشي علي لاریجاني نن د جمعې په ورځ د مرغومي پر 12مه نیټه پر ایکس پاڼه لیکلي چې د امریکا او اسرائیلو چارواکو څرګندونو سره هغه څه چې د پردې تر شا روان و اوس روښانه دي. علي لاریجاني لیکلي موږ د لاریون کوونکو دکاندارانو دریځ او د ګډوډونکو لوبغاړو د کړنو ترمنځ توپیر کوو او ټرمپ باید پوه شي چې په دې داخلي مسله کې د متحده ایالاتو لاسوهنه به د ټولې سیمې بې ثباته کولو او د امریکا ګټو له منځه وړلو معنا ولري. ټرمپ د جمعې په ورځ چې په ایران کې د روانو لاریونونو له شپږمې ورځې سره برابره ده پر ټروټ خواله رسنۍ لیکلي چې په تاوتریخوالي سره د لاریونوالو وژنه د ایران د حکومت پخوانۍ کړنلاره ده او واشنګټن به په حالت کې غبرګون وښيي. د شمالي وزیرستان په میرالي کې نن د جمعې په ورځ د سیمې د امن په ملاتړ او د ترهګرۍ پر ضد لویه ولسي غونډه ترسره شوه. د ولسي غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو مشرانو په خپلو ویناوو کې ویلي چې د وزیرستان ولسونه په سیمه کې امن غواړي. د رارسېدلو معلوماتو له مخې په دې ولسي غونډه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو ترڅنګ قومي مشرانو او ولسي خلکو ګډون کړی و په سیمه کې د پاکستان روان پوځي عملیات وغندل. دوی ویل چې د پاکستان پوځ په ډرون بریدونو کې عام پښتانه په نښه کوي او دوی په لوی لاس اړباسل کېږي تر څو له کورونو څخه وځي. په دې وروستیو کې د شمالي او جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د ټي ټي پي او د پاکستان پوځ ترمنځ سختې جګړې روانې دي او ځینو سیمو څخه د پاکستان پوځ ولسي خلک له کورونو څخه ایستلي دي. افغانستان کې مرګوني سیلابونه د مړو شوو کسانو شمېر 1400 ته لوړ شو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ملي چمتووالي ادارې اعلان کړی چې د تیرو 3 ورځو په ترڅ کې د واورې او باران د ورېدو او ورپسې د سیلابونو له امله 14 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د یادې ادارې ویان محمد یوسف حماد نن جمعه BBC ته ویلي چې دغه مرګ ژوبله د کاپیسا، پروان، دایکنډي، ارزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې ثبت شوې ده. د ښاغلي حماد په وینا د سیلابونو له کبله 204 استوګنیز کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 1558 نور کورونه په جزوي ډول زیانمن شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې یو شمېر جوماتونه، دوکانونه، لوی لار او پلچکونو ته هم زیان اوښتی. دغه راز ویل شوي چې نږدې 14,000 جریبه کرنیزه ځمکه هم زیانمنه شوې ده.